Değişir bakışın, gülüşün, üzünün rengi de değişir. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاست. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو اپلیکیشن درښیم چې د هغې په ذریعه تاسو کولی شئ چې خپل عکسونه ډېر خوندور او ډېر مزیدار جوړ کړئ. دوستانو به درته حیران وي چې دغه عکس څنګه ته جوړ کړی، موږ ته یې هم جوړ کړی. دوستانو زه تاسو ته یو څو سمپلې د هغې ښیم. دلته وګورئ دوستانو، تاسو داسې کولی شئ داسې ښایسته او خوندور عکسونه جوړ کړئ. دا کېږي څنګه دوستانو؟ د دې دپاره سمپل یو اپلیکیشن پکار ده. اپلیکیشن به تاسو د کومه کوئ دوستانو؟ تاسو به لاړ شئ خپل ګوګل کروم ته. صحیح ده چې کله هم تاسو کروم ته لاړئ نو دلته به تاسو سرچ کې ولیکئ لکه د تېر په شان www.techblackmode.com. چې کله هم دا تاسو ولیکه په دې به تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته به په سر کې دغه اپلیکیشن راځي. سمه ده، په سر کې به تاسو ته راشي. چې کله هم تاسو ته راغی تاسو دلته ریډ مور ښکاري، په دغه ریډ مور باندې کلیک کوئ او اټومیټیکلی به تاسو ته اپلیکیشن ډاونلوډ بټن به لیکلی وي، هغه په ډاونلوډ باندې کلیک کوئ، تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ. دوستانو که تاسو غواړئ نور زبردست او خوندور اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ نو تاسو په دغه ویب سایټ کې کتلی شئ. ډېر زیات خوندور او د کمال اپلیکیشنونه هم په دغه ویب سایټ کې موجود دي. ښه دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ دوستانو دا به بل ځای کې نه میلاویږي، دغه ویب سایټ نه تاسو کولی شئ. دوستانو تاسو ته به دغسې پلیټفارم راشي، تاسو به د اولنۍ په دې ډریپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو نه دوه پوښتنې کوي، یو د ګیلري او د کیمرا. که چېرته تاسو ډایرکټ خپل عکس وباسل غواړئ، یعنې هغه جوړول غواړئ، کیمرا باندې کلیک کوئ. که چېرته تاسو سره ګیلري کې تیار عکس موجود وي نو تاسو کولی شئ د ګیلري نه خپل عکسونه راواخلئ. د مثال په طور زما دغه عکس ګورئ دوستانو چې کله هم تاسو خپل عکس راواخلئ تاسو کولی شئ څنګه ایډجسټ کول غواړئ د هغې په مطابق تاسو کولی شئ خپل عکس جوړ کړئ، ورته فټ کړئ. چې کله هم تاسو واخلئ ګورئ دلته لاندې تاسو دغه اپشن راځي، شاته بیکګراوند ګورئ اټومیټیکلی خپله ریموف کېږي نو تاسو دلته ډیزاین ورته خوښولی شئ. سمه ده، دا وګورئ مختلف ډېر زیات ډیزاینونه دلته موجود دي. دا وګورئ چې کوم یو تاسو خوښ وي، چې کوم یو تاسو له خوند درکوي، هماغه ډیزاین هماغه سټایل تاسو کولی شئ چې په خپل عکس باندې اپلای کړئ. ګورئ ډېر زیات دي. د مثال په طور دغه به زه راواخلم. صحیح ده، نو دلته تاسو بره کتلی شئ، تاسو دلته کلرونه رنګونه هم ورته بدلولی شئ چې کوم رنګ تاسو ورته انتخابوئ هماغه انتخاب کړئ. بیا د هغې نه بس دلته تاسو ته بیکګراوند راځي. دغه بیکګراوند چې کله هم تاسو کلیک کړئ نو تاسو کولی شئ ګوره خپل عکس په دې په منځ کې ایډجسټ کړئ. ګورئ جوړ یې کړئ چې کومه څیز تاسو خوښ وي هماغې په مطابق تاسو دلته خپل عکس جوړولی شئ. ګورئ ډېر زیات ډیزاینونه دي، ډېر خوندور ډیزاینونه په دې کې موجود دي. دا وګورئ خپل عکس په دغه منځ کې تاسو راوستل غواړئ نو چې څنګه تاسو کول غواړئ د هغې په مطابق تاسو خپل عکس جوړولی شئ. چې کله هم دا تاسو جوړ کړئ تاسو غواړئ چې سیو یې کړئ، دغه چیک تاسو ته ښکاري، په دغه باندې کلیک کړئ، اټومیټیکلی به تاسو دلته سیو ټو ګیلري کې دا عکس به تاسو ته په ګیلري کې سیو شي. چې کله هم سیو شي تاسو کولی شئ دا په خپل فیسبوک، خپل انسټاګرام او خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ. ډېر خوندور او د کمال راځي. دوستانو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما یې سره لایک، د خپلو دوستانو سره یې حتما شیر کړئ. تر بیا بله ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې به یاد ساتئ.